پاچا صاحب زه یو وضاحت ورکوم. د ما دښمني او دوستي دا براله ده په نره ده. د ډار سړی نه یم، د ډار بچی نه یم، او د هیڅ چا په هیڅ چا باندې خپله دفاع هم نه کوم، او د هیڅ چا د سوري لاندې پټېږم هم نه. ما ته په طلوع تلویزیون کې له نن نه یو کال مخکې چې زه مکمل له تلویزیونونو نه بند سوی یم، ما په هر اقدام کې د دې هیواد د یووالي په خاطر باندې خپله مور ژړولې ده. ما په هر اقدام کې د دې هیواد د یووالي په خاطر خپل بچي ژړولي دي. تکلیف مې تیر کړی ده، ته پې خبر، خو ما د یووالي په خاطر خپله خوله نه ده بنده کړې. پاچا صاحب دومره چغې که ما د خپل بزنس دپاره د خپل کار دپاره کړی وای، نن به زه که میلیاردر نه وای میلیونر به ومه، خو له دې وروسته یې کوم د ځان په خاطر یې کوم. یو پاکستانی جنرال پښتون د کوزې پښتونخوا د چارسدې د ډاکټر نجیب بد وایي، د اشرف غني بد وایي، حتی د کارمل بد وایي. په زرګونو اختلافات چې زه ورسره لرم، زه خپل قاتل بولم، خو زه پاکستاني ته وایم چې د نجیب د کور سپی د تا په جنرالانو نه ورکوم، د تا په وزیر اعظم نه ورکوم. دا د افغانیت تقاضا دا وه چې زه دا خبره وکم، د افغانیت دا تقاضا زه دا خبره وکم. بالمقابل یو بل افغان چې تر ما ډېر هوښیار، څو دکتراوې او څو پوهنتونونه تر شا پریښي، د همغه کوزې پښتونخوا د یو پاکستاني تر مخ ما ته پاکستانی وایي او هغه تر ما ښه افغان بولي. ما ته پاکستانی وایي، هغه تر ما ښه افغان بولي. بیا په ضمن کې د ما مشر ته وایي چې د تا مشر پاکستانی ده. یو چا چې خپل د بچي د وجود غوښې د افغانستان د ازادۍ په خاطر باندې ورکړي دي، قرباني یې ورکړې، د یو چا د رهبرۍ تر لاندې چې زرګونه ځوانانو د افغانستان د ازادۍ په خاطر او د غرب د امپراتورۍ د ماتولو په خاطر باندې مشري کړې ده او قرباني یې ورکړې، هغه ته د پاکستاني خطاب کوي او ما له خپلې برنامې نه کوزوي. بیا ټول هغه رټل شوي سپي چې ما خپل د پلار قاتل ته غدار ویلی دي، دا سړی پې راجګېږي، اکشن پې باندې اخلي. تا ټول عمر نه تنها دا چې زما ناموس، زما د مشرانو د علماو حتی د صحابه او توهین د کړی ده، خو ما د یووالي په خاطر باندې خپل ملګري ته ویل چې ته حق نه لرې، ته مفتي نه چې ته د ارتداد فتوا په چا باندې ورکې. حتی دې حد ته رسېدلی یم چې ما ته خلکو، ډېرو خلکو د مرګ اخطارونه چې ته د یو ملحد په لایف کې کینې او د ورورۍ او د صمیمیت خبرې کوې. زه په افغانستان کې یم، زه په غرب کې نه یم ناست. دلته په معمولی خبره په خلکو باندې مور بوره کیږي، په معمولی خبره در باندې ښځه کونډه کیږي، په معمولی خبره در باندې بچیان یتیمانوي. خو دا سینه ما دومره پراخه نیولې وه چې ما علنا لیده چې او چاک د صحابه او توهین کوه، ما یې دفاع کړې چې نه مه کوه. نن هغه سړی د چارسدې د غټو وریژو بسنسمین ته تر ما ښه افغان وایي، ولې چې د اسلام او د افغانیت تخریب کوي. دا هغه څوک دي چې د سی آی ای او د ایسای روزل شوي سپي دي. د ما خبرې خیر ده واوره، زه کوزیږم، بیا تاسو قضاوت وکئ. ما 10 کاله باچا خاني ته 50 کاله اتڼ کړی، څڼې مې اچولې دي. نن د باچا خان مسای د ایسای په غېږه کې پروت ده چې سینټ په یو چوکۍ باندې هر څه خرڅ کړه. ما اچکزي ته دغسې بې ضمیرو خلکو زما افغانان 50 کاله
اتڼونو کې څڼې ورته اچولې دي، زنده‌باد او د مرده‌باد نارې را باندې والي، د لر او د بر نارې را باندې وهلي. دغه سیکولر فکره پښتنو افغانانو هغه بله ورځ ویلي چې پېښور د افغانستان خاوره نه ده. زه علناً وایم چې په وجود کې مې روح وي، تیکه تیکه او پرچه پرچه شم، په والله که له خپلې خاورې نه تیر شم. تنا دعوه یې نه لرم، تنا دعوه یې نه لرم. او هیڅ وخت ګل خان تش په نوم افغان سیکولر او ملحد دې ته نه پرېږدم چې زما کمونیست او خلقي مشر ته توهین وکړي. او زما د پلار قاتل ده، زما او د نجیب ځان ته معامله ده. خو ته بیا راځې زم افغان، نجیبم افغان، د هغه ناموس عزت لري، زه نه لرم. هغه د افغانستان سړی ده، زه نه یم. حمزه تر ما ښه ځوان ده چې ټول عمر یې د 400 غټې وریجې وهلي دي. یو مردود، یو تښتېدلی، یو سیکولر افغان راځي ما ته وایي دا تر تا ښه افغان ده. زه خپل افغانیت اسلام خو بیخي او سیټ ته پرېږده. په والله که د ډېرو خلکو په افغانیت او په اسلامیت باندې ورکم. زه د زمریو د ګفټونو سړی نه یم، زه د پیسو د راټولولو سړی نه یم. زه دا فکر نه لرم چې زه به ځان ته بزنس وکم کنې کولی شم. زه دا فکر نه کوم. زه په یوازې سر مې هر چاته غېږه ورکړې د دې هېواد د علیا منافعو په خاطر چې څومره زه کړېدلی یم داسې زوی به مور رانه وړي چې وکړېږي. هیڅ وخت مې دریغ نه ده کړی. ظلم ته مې ظلم ویلی، جنایت ته مې جنایت ویلی. ما نه د کمونیزم د جنایت پرده باید څوک دفاع وکړي، نه د طالب او نه د مجاهد. دغه کمونیستانو چې د داود نظام ړنګ که، دغه مجاهدینو چې کابل په کنډواله بدل که، دغه امریکان راغله 20 کاله. د نجیب پلویانو ته وایم، نجیب د غرب په خلاف باندې جګړه کوله، دا د نجیب نعره وه. نن یو څوک راجګیږي په غرب کې ناست د نجیب دفاع کوي. دا منطق ده. د لیلن طرفداران غرب خپل دښمن باله، نن په غرب کې ناست د لیلن دفاع کوي غندي. تاسو خو خپل دریځ معلوم کوئ، کم از کم کوم موقف چې د ډاکټر نجیب په هغه موقف کې ودرېږه. هغه د غرب دښمنو ته د غرب په غېږه کې ناستې سوسیالې خورې. نجیب په مسکو کې تعلیم کوي، ته په امریکا کې کوي. نجیب جګړه د امریکا او د روسانو بلله او ته وایې چې نه. د دغو سیکولر فکرو په خلاف باندې مې د پاڅون اعلان کړی ده، ژمنه مې کړې ده، عهد مې کړی ده. تر ننه پورې په ټکر کې نه در سره واقع کېدلم. له نن نه وروسته دی قسم په خدای چې له ژبې ژوړند نه کړمه، د تا زوی به یم. خلاص. موبین صاحب ډېره مهرباني. موبین صاحب موږ خو دا خپرونه داسې جوړه کړې ده چې د یو اوس نو ودرېږه پاچا صاحب. نه ونه پاچا صاحب دا زما په حق کې به بیا ډېر غټ جفا کې ما واورېدلې. پوره 25 دقیقې زه غوږ وم. اوس باید تاسو یې واورئ. وخت درکوم. ګورئ موږ دا خپرونه دې دپاره نه وه جوړه کړې چې دلته راشو موږ یو بل باندې ټاپې ولګوو. نه ټاپې نه لګوم. زه کمال صاحب زه باید ځینې خبرې وکړم. منګه واورېدل خبرې ټولې کیسې مو واورېدلې. ګوره پیغورونه باندې شروع وکړله. زه چاته پیغور هم نه ورکوم. که زما یوه خبره د منطق نه یو ټکی خواته و، زه د ببولالو سړی نه یم. دغه کوم کیسې چې ما واورېدلې دا منګه 2000 دپې اورېدلي او نور زیاتې تکراري سوي دي. راځم لومړۍ خبرې ته چې د مسکو او د امریکا پیغورونه که چاته ورکوئ، له پنجاب نه دا پیغور ډېر ښه ده. که ته په امریکا کې زما دپاره دا پیغور راکوې چې زه په امریکا کې یم، دا د هغه پیغور ډېر ښه ده چې په پنجاب کې د کرنیل امام لاندې زه پروت یم، د آصف منیر تر لاندې زه پروت یم. د هغه نه د امریکا ډېره ښه ده، ځکه همدغه امریکا $80 میلیونه خیرات اوس هم لیږم د امریکا افغانستان ته.
پاکستان مشران وتښتېدل د سکوت نه بعد. اخوندزاده ګوره دا ډېر بد تا خپله ګوره تا د خبرو تا خبرې کول ما چې څوک په خبرو کې نه راولېږي. مبین صاحب خبرې کولې څوک په خبرو کې راولېږي. بخښنه دی تاسو خپل خبرې دوام ورکړئ. مهرباني وکړئ. او دا بم باید تاسو زده کړئ چې یو څوک کله غږیږي باید ورته غوږ ونیول شي. اوس کاموال صاحب دلته یو هر زه اساسي خبرې کوم دغه قصې نورې تکراري نه کوم چې دا کم پیغورونه درکړل او وایي چې ژبې نه دې ځوړندوم ژبې نه چې د کوم ځای درته خوند درکړي هغې ځینې هم ځوړند کړه. خو راځو په حقایقو غږیږو. په افغانستان کې اوس فی الحال پر دې باندې موږ کله به غږېدلي یاستو فی الحال دغه اوس چې ملا صاحب محمد عمر دې څه کړي دي خو ته راته هر ورځ راځې د ډاکټر صاحب نجیب پړه باندې غږېږي. خو که چېرته په تاریخ باندې غږېږو زه به درته اوس راوړم چې ملا صاحب محمد عمر په خپله څومره علم کړی و څومره عصري زده کړې کړې وې دا څه کاره و د سیاست کې څومره رول درلوده او دا څه ټول شخصیت یې بیا تر سوال لاندې درته بیم. خو زه در سره هغه نه کوم. زه راځم په ایډیالوژي در سره غږېږم چې د افغانستان دغه بدبختیو نه موږ ووځو. 3.5 کاله کېږي په افغانستان کې ښوونځي تړل شوي دي. زه دا ښوونځي غواړم لولې ورځې مې غوښتي نن یم غواړم سبا یم غواړم او د طالب په 1000 کالو کې زه ملاتړ نسم کولی او په 1000 کالو کې ورته د افغان خطاب نسم کولی. دلته دا خبره وکړله کاموال صاحب د حمزه وایي دا حمزه افغان نه دی. د افغانیت دپاره موږ یو خاص تعریف او یو فرموله لرو. جغرافیه منې کاموال صاحب چې دا چارسده د لوی افغانستان یوه برخه ده. بالکل دا افغانستان دی مقبوضه افغانستان دی. دقیقا دا مقبوضه افغانستان ده دا د افغانستان یوه برخه ده. دا خبره د مبین صاحب در سره واخله چې ته هغه ته د پاکستان او د پاکستاني لقب ورکړې. دویمه خبره د افغانیت د بل د همدغه تعریف لاندې موږ راځو بلې موضوع ته چې هغه فی الحال د ما درې رنګه بیرغ ده. حمزه یې مني پی ټي ایم یې مني مشر منظور پښتین یې مني او نور هم د کوز وطن ټول ځوانان یې مني خو ته یې نه مني. ملا صاحب هیبت الله خو نه مني طالبان یې نه مني. اوس ته ماته وایي چې څوک ډېر پاکستانی ده پنجابی ده او څوک نه ده. ولې د فرمول یو د افغانیت تعریف لاندې موږ نه غږېږو. غازي امان الله خان د کوز وطن خلک ټول هغه ته غازي وایي. تاسو ورسئ د ګیلمن جانان دا اوس هم شعرونه واورئ هغه ته په کوم ډول باندې هغه د غازي خطاب کړی. د کوز وطن خلک د ما ټول د بر وطن مشرانو ته د غازي او د قهرمان او د اتل خطاب کوي. خو همدا طالب نن په افغانستان کې ناست نه در سره باچا خان مني نه در سره غازي امان الله خان مني نه در سره ډاکټر صاحب نجیب مني یو مشرم در سره نه مني او نه در سره بیرغ مني. اوس ډېر افغان یې حمزه ډېر افغان دی. ګوره که د افغانیت دپاره کوم تعریف تاسو هم افغان دی که نه دی مولانا فضل الرحمن درته زه وایم ګورئ قاري بدر او د مولوي فضل الرحمن خبره به هم وکړي. دا ادب تاسو زده کړئ چې څوک غږېږي هغه په خبرو کې ونه دانګئ. یعنې بې ادبي خو دغه د تاسو دویم ځل چې کوئ دغه شی ما د تاسو په خبرو کې وکړله. د خبرو تسلسل ولې د یو انسان ماتوئ. حسیب صاحب خبره وتړه 15 دقیقې مې خبرې اورېدلې ده دا رقم نه کېږي. دا زما زه نه یم دلته مخاطب. د افغانستان 80 میلیونه ولس تر سوال لاندې د بوت. ملا صاحب محمد عمر 13 کاله تقریبا د طالبانو د حرکت او د بنسټ ایښودونکی ده. سپین بیرغ یې ورته انتخاب کړه د پنجاب په خوله باندې. نن ماته دا راځي د افغانیت دپاره دا تعریف جوړوي. خو زه چې د افغانستان د 100 کاله د تاریخ دعوګیر یم دلته زه غږېږم زه افغان یم همدا افغان نه ده دی افغان ده. ته مې مشران نه منې زه یې منم ته افغان یې زه افغان نه یم. ما ته د وریژو د خوړلو پیغورونه ورکوې یعنې چې دا کوم عقل او منطق مني. زه خو در سره دا به بولالې نه وایم چې تا غروره کله خپله د 20 کاله د جمهوریت په پاکستان کې تا هلته چپلکې خرڅولې دا پیغور ما درته نه دی درکړی په همدغه پاکستان کې ته نه. ګوره کاموال صاحب ما ته سوسیال خور ویلی سي. ګوره ما ته که ته سوسیال خور وایې خو بیا دا خبرې مو که چې همغلته د پنجاب په خوله باندې زه به درته اوس دا ویډیو پلی کړم چې څوک پنجابی ده او څوک نه ده واوره. واله کومه احساسات کېږي خپلې خبرو ته دا تکراري خبرې 3 کاله مسلسل کوي. راشه خپلې خبرې ختمې کړه چې دغه خلک ناست دي هره 2 ورځ تاسو کنټروورشل بحثونه کوئ جنجال نه تاسو څنګه په چې د 3 کاله مسلسل تام دا خبرې کوي خبرې واورئ ودرېږه دا واوره
صحیح ده دا اورېدلې اواز نشته نه قاری صاحب دا مبین صاحب خبرې د پاکستان باره قاری صاحب اخوندزاده تاسو دواړه نه په ډېرې زما به دا اخرنی زه ورسره غږیږم پرېږده بیا دې وغږېږه ما تختم وغږېږه تختم او خدای نجار سم په دې ټوله دنیا کې زه به د تا تختم غوږ ونیسه حل وارې اوس غږ شته کموال صاحب او شته مهرباني اوکې اوس دلته زده کړه ګوره چې هغه خبرې کوي ټول تاسو هیله کومه یاره دومره خو والله که خوند کوي دغلته 25 دقیقې زه غلی درته ناست وم سړی احساساتي کوئ ما دلته پرېږدې چې زه خپلې خبرې خلاصې کړم حمزه په چغو وویل چې ما ته پاکستانی مه وایه چې دا ما ته توهین کوي اوس ودرېږه کاموال صاحب زه مجبوره یم چې دلته یو ارګومنټ وړاندې کوم باید زه هغه دپاره دلته ورسره هغه حقیقتونه او ثبوتونه وړاندې کړم چې ولس یې وګوري د پاکستان خطاب تا حمزه ته وکړله خو حمزه وایي چې ما ته پاکستانی مه وایي چې دا ما دپاره توهین ده خو عملا تا د خپلو د مشرانو دپاره د هغو د ساتنځایونو دپاره د هغې د ټریننګ سنټرونو دپاره تا د پاکستان د دولت مننه کړې تا د کرنیل امام مننه کړې تا د خواجه آصف منیر مننه کړې تا د سی آی د پاکستان د آی ساید مننه کړې ده دغه ستا اوس د حمزه ترمنځ فرق ده اوس تاسو ما ته وایي چې حمزه ډېر افغان دی که محترم مبین صاحب دا یوازې که ته په بر وطن کې په کابل او په لوګر کې ژوند کې دا د افغانیت دپاره معیاري دا معیار نه ده هلته په همدې افغانستان کې په زرګونه نور د پاکستان او د نورو پردیو هېوادونه اجنټان هم هلته اوسېدل ته به هغو ته هم بیا د افغان خطاب کې د افغانیت دپاره جغرافیه یوازې مطرح نه ده هغه دپاره ارزښتونه پالل مهم دي چې کوم ارزښتونه څوک پاللی شي هغه د افغانیت دا وږي روسېږي هر هغه څوک چې په فلحال په افغانستان کې شتون لري د دغه حکومت تر شا دي دا یو تم زه افغان نسم ویلی نه مې بیرغ مني نه مې د ولس مني نه مې د ولس ارزښتونه مني دا یو هم نه مني په کم عقل او منطق زه ورته د افغان خطاب وکړم څوک یې نشي کولی مننه صحیح ده حسیب وروره داسې ده چې د افغانیت دغه به یو بل ته بالکل نه وي پاچا صاحب یو منټ لونګینه تا ټایم در کوم تاسو خبره وکړئ څومره چې دي که حمزه دی که دا اوسني په واکدارۍ موږ ټول افغانان یو په دې کې شک نه دی پوهېږو چې دا مشکل د کوم ځای نه دی یو د مبین صاحب یا د طالبانو مشکل چې دی هغه د نیشنل پارټۍ سره هم دی حسیب ورور ته دا هم او دې داسې فکر کوي چې دغه چې دی د حمزه دا د نیشنل پارټۍ سره تعلق لري حالانکه هغه د نیشنل پارټۍ سره کوم تعلق نه لري خو یو افغان د پاکي پاتې شوه دا پیغورونه چېرې څوک د چا په دغه ناستو خو دا همدغه په لیلن په دسترخوان واني موږ ټول افغانان سره یو ځای کېناستو که مجاهد و که